خیر یا الله دا وشو خدای پاکه ته ما دا خیر کوم چې پوره په جاسوسانو کې پکار ده داسې دین راکاږي لکه تازه نشته بس یو ځای کې مې ګیرئ خپل خاوند که هغه پیته نه هغه د خولې به د سړو وه ته ما ته ورته ووایه زه ښځه یم که نه همداسې په حیا کې وخت تېروم او ستا په شان کریم او پوډر نه کوم که مې شروع کړه که نه دی به زما د کور نه مونه خوځي زما د ډنډ ته به ناستي بیا هم جوړی درته نیسمه دا میکپونه بند کړه دا پردي سړي مې تباه برباد کړه او ته خو لکه راس پې ټټکې وې او منډې وې تا پسې بل پردي سړي درځي نه خدای ته ته مې چوپ ساتي یا الله کونډې له برې ورکړې چېرې ویې هسې خنې ونې وغورځئ او ډایرکټ ساتو یو دیواني نیکه وتړم زماړې بدتمیز خپل کار کوه خپل خاوند ځان سره وتړه پوه شوې ما پسې دې را نه شي پوره ما پسې ښه بني بدتمیزه خو زه کېم چې د عزت خبره مې راته وکړه چې لوپټه په سر واچوه ځکه بدتمیزه شومه خو زه چې پردي کور د بدخیرۍ خیر غواړي که نه الله دې خپل کور نوار که لکه چې څنګه نوار دی دا جاهل سوچ دی الله یو سل روپۍ ورکړم خدای دې تباه نه کړه کوشه ما په سین خطې ده سل روپۍ وایه په دې چمچو کې ده ښځه صحیح ده زه واه وایم داسې تکې لکه د مینا اے کونډې څه دي سترګو ته دې ووایه چې سترګو ته مې نه ګوري سترګو ته دې ووایه چې سترګو ته مې نه ګوري زړه کې مې سوري شو په بدل کې به زړه غواړم تا مازغه خراب دي بالکل کونډې زما دماغ خراب شوي دي د کمې ورځې نه مې چې تلې دلې نو په سوچونو کې مې ته په فکرونو کې مې ته او په خیالونو کې مې ته کوم طرف ته چې ګورم نو ستا دا خنجر باڼه مې لکه د تورې په دې زړه کې ډایرکټ ورځي او یو خبره مې واوره چې زما نه شي که نه نو بیا د تورې خورې شي نه د دې دړبي چې نه به مخ واړې ما کې د څه کمې مال شته دولت شته عزت شته شهرت شته نو بیا ته ما سره ولې د مینې واده نه کوې ته لیونی شوې زما جعفري خوښ دی یا قمقلې په جعفري کې سیر هغه خو داسې خوله ده لکه په لښتي کې چې خلکو به د بند دپاره د پترۍ هغه پنډوکي کېښوده او بیا یې پرې بندې کړې په هغې په درنډ ته څه کوې کو هر څه دي دا خو زړه دی زما ورسره زړه لګېدلی دی ښه وسنګ دل صنمه دا خبرې خو راته مه کوه که نه لږ په مینه راته وګوره او بیا ځه ولې درته په مینه وګورم خیر خو دی ګوره د دومره ښکلي مخ سره دا د نفرت خبرې خوند نه کوي تا سره خنداګانې خوند کوي مستي خوند کوي چې په لار ځي لکه دا مستې اسپې ټوبونه وې نو ته راغلې ځې راځې او په قصخه ډاړه ورباندې خپل نه بېللې په جعفري څه خوله دې ماتې شو هغه پسې خبرې مه کوه زه چې خاندم په مینه مینه هغه ته به خاندم په تاسو که یوه سترګه دي جاړې او که یوه خاندي په سره ډولۍ کې به خپل کور ته راولم دا خبره یاد ساته ها دا خوبونه مه ګوره دا خوبونه خو به زه یو ورځ رښتیا کوم صحیح شوه زمړه چې څه کې وکړه خپل کار کوه هسې عجیبه انسان یې الله دې سبکوري که راشه ما سره کچه پخوا که مې وده کېږه روزه بهر روزه ډېر دا یا کار دی که په لار کې که نه بیا کته یم روزه بهر وده کېږم بیا به خبره صفا کړو بهر روزه اوس ما سره کچه پخوا که راشه ته داسې سړی کېږي نه کښېنه دلته پورته کښېنه تاکې هسې د سړو څه خوبي نشته چې لا سر پرې کښېنو ته ما ته ده ووایه که نه چې ته د کول نه سمېږې لږ مصروف یم بیا به خبرې وکړو نمبر وښایه دې خوا څه به وکړه نمبر وښایه کونډه خو نه ده نمبر وښایه بجنم دی نثار بټیارې لالا دی پخېږې علي زه دې په خپله درځم څنګه ده زه به پتیلې غونډې وینم سیمې لالا دې کار شروع کړی دی بیا ویلې راشه هغه پتیلې وینم 2.5 روپۍ به درکړم ګوله خپل حیثیت ته وګوره ښه ستا حیثیت څه دی او کارونه کم کې ته داسې ته باید چې د کروړپتي ته چې اوس لا دویمه ښځه م راولې کور ته ما کله راوستې ما راوستې ده ما اوس دا ویشې دې راولم نو الله دې ریړه شمشتې په شان ده دا ستا مخ خوري که نو په لارو کې ورته ولې ودرېږي شمشتې او کار سره خو شکر الله والا چې کوم حسن وکړم ستا په دره برخې ښه ده الله دې سټکوري کې لکه زمې ماکسه چوډې دي زما سي جورابې یم که ماکس مې کوز که که نه
نو خلکو له په سترګو تیاره کړمه هغه هم دقه شی دی خو ماکس نه کوزئ بدن یې خو ستانه ډېر ښه دی دا چې دا مات لیکي بیا به داسې نو بدن خو د کټۍ هم ښي که نه کټۍ سره واده وکړه هی په خوله یې ډانه وکړې ته خو د کوم د هغې په پیدا کې به تا راواخېسته نو ستا کومه د مور لور ده چې خفه کېږي پې او دا دې هم ښه وي نو څه وکړم خدای پاکه دا خو چې کوم تا ته په یو دوه کې حیران کړم دا داسې کار وکړه چې یا مونږ یا کړی شي یا جوتې چې دا کړی شي دا هغه پې صبر شي ګوره جعفر یو خبره ته کوم او د پښتو خبره ته کوم خپل کور به دې مار شي ایم ګوره کونډه هم په ګوتو درد نه شي هسې د برانډې سیکل به پاتې شي دا مې جون جوړ شو خو چې تا نه خالي شم څه دي وي هېڅ نه دي ویلي امیره مې جون جوړ شو چې ستا ته مې مینه پیدا شي خو هلته مې مینه نه پیدا کېږي زه دې مینې ته حیرانه چې دا به کله پیدا کېږي بیا هم د یو سړي خپلې ښځې سره مینه ني چې پردی نه را پردی خیرماره مو ویني که نه پېښ که نه نو وړاندې رستو ته کېږي لکه ستا دې خو یو کور کې رس خا کړي او ورته کوي تانې کوي سپغې وي سپورې وي دغه دی ولې هغه کور کې چترله ټینګېږي نو بس صحیح ده که نه بیا په ښځو هم داسې عمل شي چې پردو سړو ته ګوري او خبرې به څنګه پردو ښځو ته وګورې چپړه به دې ورته زما په نکاح کې ګورې نو زه هم تم زما په نکاح کې که نه ته ولې کونډې ته ګورې زه ورته نه ګورم نه پته کوي زما ستا دا واده شوه ته به چاته نه ګورم او ته به چاته نه ګورې صحیح ده زما د سترګې ړندې شي چې زه چاته وګورم زما صرف تا ته ګورم نو راځه که دا ته ما ته یې ته ما ته نه ګورې خدای دې تباه او برباد کړه لږ څه خوره دا یې صرف هډوکي دی غوښه به کې ریتی نشته یم ګزاره مې کوله خو چې د کونډې دا سختې را باندې تېرې شي که نه نو دغه مسواک رانه جوړ شو او دا به صحیح ده زه به لږ ووځم ښه لږ ضروري کار مې هغه وکړم او بیا به راشم سر وړم غرمې ده غرمې له داسې کلګینه د ځان سره راواغېسته وته کم دې جوړ دی ښه صحیح ده وغواړم صحیح ده الله دې کونډې بیخ بنیاد وباسه ته په دې پولو ټوله ورځ ګرځې خو الله دې راباندې څوک پېښي چې دا سر رالنوار کړي چې دا لارې کوڅې رانه خالي شي تا خو زما خاوند هم بلوه کړی دی کاکاجي راځه که نه کاکا پتا ډېر ناوخته یې ووایم نو کاکاجي چې د اشنا کلي ته سړي ځي که نه نو دا 10 کیلومتر او 6 کیلومتر ورته څونه ښکاري 2 قدمه یا بچې خفه کېږم ستا په شان زه ومه خو چې کله مې واده وکړو بس بیا مې خبره ختمه وه داسې وې او که نه خفه کېږم یو د مینې دا واده نه دا ګوره ډېر کمزوري دا ګوره سړي نه ګورې بیا دله جوړوي ګورې چې ښځه څه وایي هغه کې بس کاکاجي ماته نصیحتونه مه کوه چې کومه خبره مې راته کړې دا جینۍ به ماله غواړې او خامخا به یې راله چې کړې زه ورشم خبره ته وکړم چې هغه ماته څه وایي څه نه وایي نه دا خو زه نه منم ګورې یو سترګې خاندي او که بله جاړي همدا پره به ماله کړې یعنې یو کار نه کوي زه به خپله ورشم زه ورغم خو لږ شرمېږم نو چې شرمېږې خو ما طلاق دی پرېږده یو دونه غوسه کېږي دومره سر دی او مازغه دې کمزوري شوي غوسه دي کېږم به نه غوسه کېږم به نه چې مشران او کشران ختم شو نو ځکه خو زه تا ته هم کنه چې پر دوو ټولو کې دا تورې چې یې مه څښه هغه ټول تیزبیې ته غونډ سر ته ختلې خفه دي کېږم چې چای نه څکي هغه پښتون ني ښځه راته او چای به څکي ښه ترخي ښځه راته مخکې شه سر کوزي نه مشرې څه وکړو شاقولقه السلام علیکم لکه دستګي وایه راځه یاره زما خو زور یارې که خیر په خیر کاکاجي سلام علیکم خیر بچی خیر دی کینه څنګه خیر خیر دی غمداره تو چې زمین د غریب خانې ته څنګه را پېښه نه موږ کوم مالدار یو سړیا موږ هم غریبان یو که نه خو خر مې ګوډ شو نو ما ویل چې د خټو نه یې وباسو کاکاجي خفه کېږم ما ستاسو نوم څه دی دستګیره دستګیرو ما خو یې همدا به یو 2 فوټه وګدي او یو 15 فوټه به دې پلن وي ماشاءالله نه پیدله دا زما روانه ها ماشاءالله او ډېر مزاحیه دي ها او نو ما تاسو سره یو خبره کوله ځکه چې د وړو مور خو دې شته لکه خیر که نه لکه زما او نشته اوري نو خدای دې په تا هم رحم وکړي او په ما ابي ټول یو شان یو که دا کاکاجي مطلب مې دا دی چې لکه دا کونډه چې کومه راکنه چې مال یې راکړي مطلب څه مطلب دستګیره مطلب مې دا دی چې زما دا وروره ډېر ښه روزګاري دی او بل کاکاجي دلته کور کې اواز نه پرېږدم موږ سره به ډایرکټ ځي به زموږ په کور کې به اوسېږي زما را دې تره ملګري ګپ شپ لګوي ها بچو پی شوما مطلب هم دا دی چې ما یې دا جینۍ زما دې وروره له راکړه یاره ویم دا چې کار دی ته خو زما جوړ یاره ما ته پیسې اعتراض نشته خو په اسلام کې هم دا وایي چې د جینۍ نه به تپوس کوو دا خبره خو دې سوله نه ټیک بلکل پره اواز وکړه پره ته راشه کاکاجي دې راغلی جیجاجی راشه وعلیکم السلام څنګه ښې
خبره سي دا ده ها. مې تاسو ته وکړه ها. چې په رښتیا باندې راضي وي ها. چې بس واده وکړو یاره وایم دا څه کار دی که نه خو ته زه پر تپوس کوم بیا به تا یقین نه راځي تا په مخامخ دې تپوس کوم بس دا ای بچې جی راځي وایم دا څه کار دی دا کاکاجي ستا رښتینې راغلي دیوارې یې د غواړي تا ته پیسې تراس ته که نه دا جی زه لا واده نه کوم ښه واورېدل اے ګوره کاکا جی دا ښځه ذات دی که نه مطلب مې دا دی لکه نازک بوټی دی چې څونه په وخت ځان پاره کړي او عمره به ښه پاتې شي یاره وایم دا څه کار دی زه به یې پرېږدم خو بیا هم ښه وکړې زما خبره وه چې خیر ته په سلام وکړه ها. زه به بیا راشم بیا به راشم زما خپل کور دی دا مې یار دی خو یو صحیح ده، صحیح ده. خو کاکا جي په تلو تلو کې مې یو خبره وویل ها دا صرف زما ده ها بل زه څوک هم نه منم ها او که دې را نه کړه که نه نو بیا دې څه وایي یار هیڅ هم نه وایي داسې لیونی دي زه به پسه زه پېښه او زما کار پېښه دا څه کار دی ته به د لور سره سیله وکړې ها. نن سبا ګوره ډېر ګډوډ وخت دی ها او زما کور خو تا ته معلوم دی بالکل ما ته د معلوم دی. حیا کور دی د عزت کور دی صحیح. او وایم ډېر ښه سړی دی وایم غم مه کوه ته به ورسره سلام کوم پوه شو که نه خو دې وارې ته وایه چې دا مدخونه ګورې دا ټپه وباسه زه بوډا شوم خو ګوره بدماشي مې اوس هم پخه راغله ما ته معلوم چې زه نه چې ډز وشو ها. ته کوم ناحیه کې پروت نه وي چاته وایم خو نه که نه دا زه خو کېږم، په ځه. خوېدلې وه ځه، پلي، ځه. پلي. سلام علیکم ځه کښېنه دا بچي وایم دا څه کار دی دا د پسې ډېره ښه رشته راغلې وه ته پرې خیر دی ګورې سوچ پرې وکړه نه، او نه. بیا ما ته نه ووایه دا جی زه نه کوم د سره واده نه کې وسړي ښه دا صحیح ده ځه ویم کاکا جي په کولو غوږونو مې دا خبره وره دا جینۍ صرف زما ده بل چاله به نه ورکوي داسې کار دی و دا د سړي سینې خبرې دي ته دا خبره په ما پرېږده بدماشي مه کوه په بدماشي باندې لور خور څوک نه ورکوي خو ټیک ده کاکا جي زه خو یم چې په رضا په سیله وشي خو که چېرې د بدماشۍ خبره شوه که نه په اوس زور بیا دلته بوځم ښه ما له کار ګوري ما له ګوري یو نه بله سئ نه 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 که وي خو همدا به او که ني نو بله یو هم نه کوم بیا لکه ما له کار ګوري که نه یاره بس ته دغه نه زه پرې شو زما کار دی زما خبره وره دا مې ډېر ښه اشنا دی ته دا خبره په ما پرېږدي خو دله بیا وکړم او که نه کې نو بیا ما مه راوړه ټیک شوه کاکا جي زه خو یم چې تېره له په رضا سره په څه طریقې را نه وکړه جنګ جګړې زما نه لګي خو نه کېده نو بیا خو به لازمي جګړه کوم خدای پاکه وبشي که نه وبشي چې ته مې وایي وبشي ښه درځئ بیا راباندې هوټل کې خشته چې اوس راځه جابري څه کوي ودرېږه ته لرې کا ته ما د خپله ښځه وړې واخلې څوک یې زه به څوک یم که نه هغه ما له ښځې سره څه کار دی ولې ما ته وګوره ته خپله ښځه واخلې ولې واخلې لکه وایم مې ستا پکې لکه ښځه د ما لکه ستا ده هو لکه مرګ وګوشتو دا چوپ جغې غوندې مخکې وایي شپول غوندې مخکې نیولی دی تا ځان ته کتلي د کباب چپلي تا زما د دې خبرو کار شته شکه نه ما ته خبرې کوي تا زما د ښځې سره کار کوي که زه یې وایم او که وژنم او که ډزې وکړم ستا پکې څه کار دی شکه نه ما ته وایي ستا پکې څه کار دی چې خلک مې پردو کړي نه ښځې راوړې واده کې څه دی واده کوي بیا هلکه ته خو چې کوم دی تاسې یو خط یې که ته زما سخرې یا زما چې کوم دی اوښي چې هر څه یم که نه دا ښځې څوک نه مخېږي پوه شوې دا عزت کار دی که دې بله خبره وکړه د ټوپ کوو د ملای نه دې نشم کولی ما ته دې ټوپ کوو نو څه کې سم کوو که نه ښه مې وم ته پکې زور لرلی شي یا ښه که نه ما ته وښې ځه شابه وښې وښه مې ستا پکې څه کار دی چې فکر وایې پیریانو سترګې به نه کټ کړم انګرېز خو مخکې نیولی دی هلکه ته سړي سمېږي که سم دې کړم رخصه ده رخصه غواړئ ما ته وګوره غلی کښېنه ښځه یې خپله سنباله کړه سنبال نه کړم ستا پکې څه کار دی ما پکې هر څه کار دی غلی کښېنه او دا ته څه یې څوک او د چا سي زه د کونډې روړ یم کومه کونډه شکه نه اوس ورته یاد هم نه دي د فرح کال دی او که نه وای بیا ورته یې وخته خفه نه شي الله دې خوشحاله که الله دې قدرمند که والله ته پرېږده معافي غواړم خبره واوره معافي مه غواړه غلی کښېنه غولي وخوړله زما داسې ورور یې که نه لکه څنګه چې شکه د موره پیدا یو خبره ته کوم زه ستا لپاره تابعدار یم څه درکړم دله ما د څه مرګه زه سپی نه یم ښه ښځې ما ته وایي چې سپی نه ولې سپی نه ولې ما ته پیسې نه
په دې بسته دې کنه چولې وخوري دا والله او خپنه شي الله تعالی کوم حسن درکړي کنه پته به خې درته فلې دي خپنه شي ما غوړ اسې غف لګو ما دا والله کوي چې تر چرمخکې یا چرمخکې په شانتي یا د کوم زړه چپړې یا د کوم باران والے خارونه هیڅ سم نه ښه ته ټیک ټاک ځوان یاو دا ورته کوته ښه ما خبر وکړې دا ګوره ما د نن نه بسونه وې هیڅ پته نه ما ته پته چې پر ارورو خاطر کنه که هیڅ سم درته وي مدونه قدر به کوم کنه دې ته خبر کوم زبر سره خیر د کین تاړ کوم زبر د خیر د غم تو وای وته دا ځوان نه دی وته وای دا د وته ځوان زیم کنه به غم شه ستیر راځه او او پلار دې مرزا کا ان شاء الله د برېښنا ضرور لګم بدن نه پته زما او خوشوي صرف ما سره ملاوي کنه ما ته ولکه پیدا کینه در بکم ده لکن صحیح ده رشتینه با صحیح ده پیغام شلا الله دې زلیله کا لکه دا خو ټول بدرنګ راغون شوي دا جنې فکر څنګه ښکلې ده خدای فکر د قدرت کارونه دي نو ته ګوره یو د کانګرس اجرا دي بل چې کوم دی د انډیا مهاجر دي او جنې ته چې وګوري نو هغه حسن خافیری ده الله دې خیر کړي کور ته ورشم او حسن نو شړه کو